ټول لیدونکو اوریدونکو، زه آصف اقبال د پکتیا ولایت ډنډې پټان ولسوالۍ ته راغلی یم چې دغه ځای کې ډېر ښکلي ځایونه او ډېر ښکلي منطقې دي او د څو ساعتونو سفر له وروسته موږ راورسېدو، وتوانېدو چې دغه منطقې ته راورسېدو. په دغه منطقه کې ډېر ښکلي ځایونه او ډېر ښایسته غرونه او ځنګلونه لري. په دغه ځای کې موږ سره یو ځوان پیدا شو چې سلیمان وفا صاحب په نام یادېږي. سلیمان وفا صاحب افغان وایس چینل ته ښه راغلاست درته وایو. که د دغې منطقې په هکله موږ ته کوم معلومات راکړې چې دغه ځای ته خلک څومره راځي، امن څنګه دی او څه حساب دی؟ مننه. زه په اول قدم کې د افغان وایس ټولو لیدونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه کوم. د هغې نه پاس دغه ځای چې دی اقبال صاحب دغه ځای ته خلک چې په چکر راځي په مازدیګري کې، نو دغه ځای ډېر زړه راښکونکی ځای دی او ډېر په زړه پورې ځای دی. دغه د پاکستان سرحد سره نږدې ځای دی چې دغه ځای ته د هر ځای نه خلک راځي. نو دغه ځای یو چمن غوندې هم لري. په دا چمن کې خلک بنډارونه کوي، میلې کوي او د خپل زړه خواله کوي. د ملګري په خپل منځ کې د خپل زړه خواله کوي د یو بل څخه. نو دغه ساحه چې دی ډېره ارامه ساحه دی، هیڅ مشکل په دغه ساحه کې تر اوسه نه دي رامنځته شوي او انشاءالله رامنځته کېږي به هم، ځکه د نورو ولایاتو په نسبت یعنې امن ډېر دی، دلته امن ډېر دی. نو که چېرته دغه ځای تاسو وګورئ، دغه پسته کومې پسته چې دغه پسته چې د سرحدي ځواکونو پسته ده، د هغې نه لږه جګه پسته چې ده دا بیا د پاکستان ځواکونو پسته ده. مطلب موږ اوس فلحال په صفر نقطه کې قرار لرو. تر دې دمه په صفري نقطه کې یو، ما ورته اقبال صاحب په صفري نقطه کې قرار لرو. دغه ځای چې دی د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د یکه غونډۍ چې ده دغه په منځ کې راغلې ده. ګورئ دلته خو دغه کمرمین نشي کولی چې هغه سخیر نږدې کړي، که نه هغه د پاکستان او افغانستان دواړو هېوادونو بیرغونه هم ښکاري. بلکل مننه وفا صاحب. دغه ځای ته چې د څومره ځوانان راځي او کوم خلک راځي، په اخره کې یغو ته کوم پیغام لري؟ مطلب نورو ولایتونو نه چې کوم خلک دي په زړه کې هغه داسې ارمان لري چې کاشکې زه ډنډې پټان ولسوالۍ ته تللی وای، نو یغو ته کوم داسې پیغام ورکوي؟ د امن په هکله، د تفریحي منطقو په هکله کوم پیغام ورکوي؟ مو ټولو ځوانانو ته دا پیغام دی چې باید دوی خپلو خلکو ته کار وکړي، خپلو خلکو ته خدمت وکړي، که هغه په نظامي باش کې وي، که هغه په دولتي باش کې وي، باید دوی خپل خلکو ته خدمت وکړي. نو په کار دا شی ده اوس د ځوانان باید انرژي په کار واچوي او د هېواد ته خدمت وکړي، که هغه په نظامي باش کې وي که په دولتي باش کې وي. نو دلته چې کوم ځوانان دي، اقبال صاحب دلته ټول ځوانان دي سولې تږي دي، سوله غواړي، خو انشاءالله دغه خوبونه به خدای رښتیا کوي هم. او بس الله جل جلاله دې په دغه وطن کې نوره سوله امن راولي او تاسو درته ژوندي وای او د بیا لیدو په هیله. مننه قربان شم. ښه وخت درته غواړو. الله دې کامیاب لره، سرلوړی اوسئ.